بسم الله الرحمن الرحیم. مصري یا هیروګلیف لیک دا لیک د مصریانو لخوا رامنځته شوی مقدس بلل کېده. د هندسي میخي لیک په پرتله شاعرانه ښکلی او ظریف و. لرغونې بیلګه یې 3000 مغزیږد پورې اړه لري. دا لیک له انځورونو، غږونو او سمبولونو څخه رغېدلی و. تصویرونه د حقیقي څیزونو لپاره، غږونه د افکارو او سمبولونه د څیزونو لپاره کارول کېدل. دا لیک د پاپیروس په نوم بوټي څخه ترلاسه کېده چې د پیپر اوسنۍ کلمه چې د انګلیسي ژبې کلمه ده هم له همدې څخه سرچینه اخلي. دا لیک له ښۍ څخه چپې خواته لیکل کېده، کله له چپ څخه ښۍ او له پاسه څخه ښکته خواته هم لیکل شوی ده. له هیروګلیف څخه هیراتیک لیک رامنځته شوی او وروستۍ مرحله یې بیا میخي لیک ده. په هیروګلیف لیک کې د دیني او تاریخي لیکنو ترڅنګ حسابونه، قوانین، تړونونه او تجارتي معاملې هم لیکل کېدې. د مړو شویو کتاب له میلاد څخه 13 پېړۍ مخکې هم په همدې لیک لیکل شوی ده. بل میخي لیک ده. دغه لیک د غربي اسیا په ټولو هیوادونو کې کارول کېده. له جنوبي بین النهرین او د سومر له خاورې څخه راپیل شوی ده. د دې لیک په پیدایښت بشري تاریخ پیل شوی او د دې لیک پیدایښت د خطاطۍ پیلامه هم ګڼل کېږي. هیروګلیف لیک په نای قلم او د پاپیروس په پاڼو باندې لیکل کېده، خو میخي لیک په خټینو لوحو د خاص لرګي قلم په وسیله لیکل کېده او بیا دا تخته په اور یا هم په لمر وچېدله. د خټینو لوحو پر مخ لیکونه د بین النهرین په تمدن پورې اړه لري او میخي لیک بېلابېل ډولونه لري لکه ایلامی، اکدي، هخامنشي، سومري، اوګاریټي او بابلي میخي لیکونه. میخي لیک ډولونه: لومړی ایلامی میخي لیک. ایلامی میخي لیک د ایلامی ژبې د لیکنو لپاره له سومري میخي لیک څخه رامنځته شوی ده. کله چې له میلاد څخه وړاندې سومریانو د خپلې ژبې لپاره میخي لیک رامنځته کړ، نو په چټکۍ سره خپور شو چې ایلامیانو هم د همدې لیک پر بنسټ د خپلې ژبې لپاره د همدې لیک پر بنیاد لیک رامنځته کړ. هم اکدي میخي لیک. دا لیک هم له سومري میخي لیک څخه څه باندې 2000 کاله وړاندې رامنځته شوی. هغه مهال ډیری سومري کلمې اکدي ژبې ته لاړې او په دواړو ژبو کې ګډې کارول کېدې. اکدي میخي لیک 200 تر 400 نښې او سمبولونه لرل چې هرې دغې نښې بیا څو تلفظه لرل. دا لیک د اکدي ژبې لپاره چې له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې په عراقي علایقو کې ویل کېده کارول کېده. د بین النهرین ترڅنګ دا لیک په کوچنۍ اسیا، شمالي بین النهرین، هوریانو، اوراتورانو، لولوبیانو او کاسیانو هم د خپلو ژبو لپاره کارولی ده. دریم هخامنشي میخي لیک ده. دا لیک د لوی داریوش په امر جوړ شوی او 14 نښې لرلې. وروستی میخي لیک دی چې شپږمې مغزیږد پېړۍ کې رامنځته شوی. د فارسي ژبې دغه لیک د میخي لیک یو بل بشپړ شوی ډول ګڼل کېږي او دا لیک د بابلي او ایلامی میخي لیک له مخې ترتیب شوی ده چې لږ نښې لرلې. دا لیک له کیڼ څخه ښي لوري ته لیکل کېده. څلورم سومري میخي لیک ده. د سومري میخي لیک په رامنځته کېدو د لیک تمدن پیل شوی چې وړاندې مو هم دا خبره وکړه. سومریانو له 3000 تر 2500 مغزیږد کې دغه لیک رامنځته کړی ده. ځینې پوهان سومریان د میخي لیک لومړني رامنځته کوونکي نه ګڼي ځکه چې د سومریانو د یو شمېر ښارونو نومونه داسې دي چې د بلې ژبې او لیک شتون ترې راڅرګندېږي. او بل دلیل دا ده چې جریفت تمدن او سوځېدلي ښار کې موندل شوي اثار دا په ډاګه کوي چې له سومریانو وړاندې هم په دغه میخي لیک باندې لیکنې شوي دي. پنځم اوګاریټي میخي لیک. دا لیک له میخي او ابجدو لیک څخه یو ځای جوړ شوی ده. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې رامنځته شوی او دا لیک د اوګاریټي ژبې لپاره کارول کېده. په 1928 میلادي کال د سوریې په اوګاریټ او اوسني راس شمرا ښار کې یوه کتیبه موندل شوې ده چې 11 ستوري لري او په سامي ژبه لیکل شوې ده. شپږم بابلي میخي لیک ده. دا لیک په بابلي تمدن پورې اړه لري. له بېلابېلو نښو څخه جوړ شوی. د اعدادو په برخه کې تر 80 پورې په یو ډول، خو له هغه وروسته یې میتود بدلیږي یا په شکل او لیکنه کې بدلون راځي.